بسم الله الرحمن الرحیم. خرازون کولډرا باندې شروع کوو. لکه څنګه چې فوټوشاپ موږ تاسو خلاص کړ، له هغې څخه وروسته کورلډرا باندې کار کوو. نو راځو ووایو چې کورلډرا څه شی دی او د څه شي لپاره استعمالیږي. کورلډرا what is Coreldraw? Coreldraw is a graphic designing program which is used to create banners, posters, ID cards, visiting cards, wedding cards and much more. Coreldraw خپل یو graphic designing program دی کوم چې د پوسټرو، بینرو، ID cards, visiting cards, wedding cards او داسې نور مختلفو ډیزاینونو لپاره استعمالیږي. چې موږ تاسو کولی شو چې په دې کې مختلف ډیزاینونه وکړو. نو دغه د کورلډرا یو لنډ تعریف و. اوس راځو کورلډرا اوپن کوو. کله چې موږ تاسو کورلډرا اوپن کوو، لومړی باید موږ تاسو سره کورلډرا انسټال وي. دا چې انسټالیشن یې ډېر اسانه او بسیط دی. نو تاسو ټول به ورسره بلد یاستئ. ما سره اوس دلته بای ډیفالټ کورلډرا انسټال ده او زه کورلډرا اوپن کوم. کله چې کورلډرا اوپن شي نو لومړی دلته یوه صفحه راځي چې دغه صفحې د ویلکم سکرین په نامه باندې یادیږي. دغه صفحه د ویلکم سکرین په نامه باندې یادیږي. اوس زه غواړم چې نوی ډاکومنټ اوپن کړم او هغې کې کار وکړم. نو زه به په نیو ډاکومنټ باندې کلیک کړم، او که نه ویم چې غواړم یو نوی ټمپلنټ اوپن کړم، په هغې کار کړم، بیا به په نیو فرام ټمپلنټ باندې کلیک کړم. که نه زه هم چې ما سره تیار یو اوپن شوی ریسنټ فایل دی، غواړم هغه اوپن کړم، نو په اوپن ریسنټ باندې به کلیک کړم. خو زه اوس وایم چې زه غواړم نوی ډاکومنټ اوپن کړم، په نیو ډاکومنټ باندې به کلیک کړم. کله چې په نیو ډاکومنټ باندې کلیک کوو نو دلته موږ سره یو بله وینډوز راځي چې په نامه د کریټ ا نیو ډاکومنټس. په دغه وینډوز باندې به وروسته بحث کوو. زه اوس راځم نوې صفحه خلاصوم، اوکې به کلیک کوم. ما سره کورلډرا ماین صفحه خلاصه شو. دا موږ تاسو چې کوم ښکاري دغه د کورلډرا انټرفیس او انوایرمنټ دی. نو لومړی راځو دې برخې ته چې دغه برخې ته یې ټایټلز بار وایي. تاسو ته به ښکاري ټایټل بارز. ورپسې مینو بار، دغې برخې ته یې مینو بار وایي. دریم دغې برخې ته یې سټنډرډ بار وایي، سټنډرډ بار. او د دغه ځای څخه واخله تر دغه ځای پورې دې ته پراپرټیز بار وایي، پراپرټیز بار. دغه ته یې دې برخې ته یې ټولز بار وایي، ټولز بار. که چیرته زه په هر ټولز باندې کلیک کړم، هغه بیل بیل پراپرټیز لري. یعنی هر ټولز بیل بیل پراپرټیز لري. شفټ ټولز بیل پراپرټیز لري، پک ټولز بیل پراپرټیز لري، چې په دې بیا وروسته په تفصیل سره بحث کوو. یعنی دې برخې ته یې پراپرټیز بار وایي. دغه ټولز بار شو. په کورلډرا کې دغه ټولز بار ډېر زیات مهم دي. خپله دغه ټولز بار د دغه مینوګانو نه هغه مهم کمانډونه راایستلي او دلته یو ټولز جوړ کړي، په دې خاطر چې دا ډېر زیات مهم دي. که چیرته یو څوک دغه ټولز بار په صحیح طریقې سره زده کړي نو داسې فکر وکړئ چې کورلډرا د 80 نه تر 90 سره پورې زده کړه. یعنې ډېر مهم دي. دا ټولز بار شو. راځو دغه کلر بارس یا کلر ټولز. موږ تاسو کولی شو چې مختلف رنګونه په کورلډرا کې استعمال کړو. دا کلرز ټولز دې وروسته بیا خبرې کوو. دغه ماین پیج دی، تاسو ته ښکاري ماین ایریا اف کورلډرا. دا د کورلډرا هغه اصلي صفحه ده چې موږ تاسو به ډیزاین په دې صفحه کې کوو. نو دا د کورلډرا هغه اصلي صفحه یعنی ماین ایریا ده. دغه ته ورټیکل رولرز، هاریزنټل رولرز په نامه باندې یادیږي. دا چې کورلډرا تر دې ځای پورې موږ تاسو وپېژندله، نو لومړی به په شارټکټو باندې خبرې وکړو، ځکه چې په کورلډرا کې شارټکټ ډېرې زیاتې مهمې دي. نو زه به راشم شارټکټ یې به راواخلم.
اف یک شارټکټ فار هیلپ. کله چې موږ تاسو کوم مشکل سره مخامخ شو په کورل ډرا کې که اف یک فریز کو د کیبورډ څخه نو موږ تاسو کولای شو چې خپل هغه مشکل حل کړو. F2 شارټکټ فار زومینګ. په کورل ډرا کې F2 د زومینګ لپاره استعمالیږي. د زومینګ لپاره زه راځم دلته یو ابجیکټ راخلم او د کلر ورکومه، نو که زه اوس د کیبورډ نه F2 پریس کم او کلیک کم نو ماته دغه ابجیکټ څنګه کېږي زوم کېږي، یعنی د زومینګ لپاره استعمالیږي. ورپسې F3 د زوم اوټ لپاره استعمالیږي. د زوم اوټ لپاره که د F2 په واسطه دغه ابجیکټ ما ښه زوم که رانږدې مې که اوس غواړم چې دا بېرته زه د زوم اوټ نه وباسم، نو د F3 په واسطه موږ تاسو کولی شو چې دغه ابجیکټ زومینګ نه وباسو، یعنی د زوم اوټ لپاره استعمالیږي. ورپسې F4 که موږ تاسو یو ابجیکټ ښه رازوم کو په کورل ډرا کې او که زه F4 پریس کم نو دغه ابجیکټ موږ تاسو ته هغه بای ډیفالت صفحې چې کوم اندازه ده هغې ډایرکټ خپل بای ډیفالت حالت ته موږ تاسو وړي. وګوره کله چې ما کورل ډرا لومړی ابجیکټ واخیسته د کورل ډرا صفحه په دغه اندازه وه، نو زه بېرته بای ډیفالت حالت ته ویوړم. دا د F4 وظیفه وه. F5 شارټکټ فار لاینز یعنی فری هینډز. F5 شارټکټ فار لاین فری هینډز. که چېرته زه د کیبورډ نه F5 پریس کم نو ماته به ډایرکټ دلته فری هینډز سلیکټ شي چې فری هینډ د لاینز لپاره استعمالیږي، چې دې په واسطه موږ کولی شو چې مختلف لینونه رسم کړو. په دې بیا وروسته په تفصیل سره بحث کوو. په دې هر ټولز باندې صرف تاسو دومره زده کړئ چې F5 د لاینز شارټکټ دی. راځو F6 شارټکټ فار ریکټنګل. زه د کیبورډ نه F6 پریس کوم نو ماته ډایرکټ دلته ریکټنګل انتخابیږي، یعنی دا د ریکټنګل شارټکټ دی. نو موږ تاسو به کولی شو چې مختلف ریکټنګلز ډرا کړو. دغه د ریکټنګلز شارټکټ و F6. راځو F7 شارټکټ فار الیپس ټولز. که زه چېرته د کیبورډ نه F7 پریس کم نو ډایرکټ به دلته ما سره الیپس ټولز سلیکټ شي. زه اوس F7 پریس کوم، وګورئ تاسو ډایرکټ الیپس ټول ما سره سلیکټ شو. دې په واسطه موږ کولی شو چې مختلفې سرکلې او الیپس یې ډرا کړو. وروسته د هر ټولز بیل جلا په مکمل ډول تفصیل سره ووایو. F8 شارټکټ فار ټیکسټ رایټینګ. لکه څنګه چې موږ تاسو په فوټوشاپ کې هم د ټیکسټ رایټینګ لپاره یو شارټکټ لرو په نامه د T، نو دلته هم موږ تاسو په کورل ډرا کې چې لیکل کوو F8 چې په ټولز بار کې په A توري سره ښکاري. که چېرته زه د کیبورډ نه F8 پریس کړم نو ماته به ډایرکټ دلته A ټولز یا ټیکسټ رایټینګ ټولز سلیکټ کېږي. زه پریس کوم F8، وګورئ ډایرکټ ټیکسټ رایټینګ سلیکټ شو. چې کله کلیک کوم نو موږ تاسو کولی شو چې مختلف قسمه خط ولیکل ده. دومره یې ځکه صرف چې F8 د رایټینګ لپاره استعمالیږي شي. F9 شارټکټ فار فول سکرین. کله چې موږ تاسو په کورل ډرا کې ډیزاینینګ کوو یا کار کوو، که چېرته موږ F9 پریس کړو نو موږ ته به دا کورل ډرا مکمل فول سکرین ته راولي. زه F9 پریس کوم، وګورئ مکمل فول سکرین شو، یعنی F9 د فول سکرین لپاره استعمالیږي. F10 شارټکټ فار شیفټ ټولز. شیفټ ټولز دا موږ سره شیفټ ټولز دی چې شارټکټ یې F10 دی. که زه د کیبورډ نه F10 پریس کوم ماته به ډایرکټ شیفټ ټول سلیکټ شي. زه F10 پریس کوم، وګورئ ډایرکټ شیفټ ټولز موږ سره انتخاب شو. چې په دې وروسته خبرې کوو. F11 شارټکټ فار فیل کلر. موږ سره چې کله یو ابجیکټ په کورل ډرا کې ډرا کوو نو یو فیل کلري یو آوټلاین کلري، چې په دې وروسته سره بحث کوو. که اوس زه F11 پریس کم نو ما سره ریکارډ روان دی، بیا دا سټاپ کېږي. او F12 شارټکټ فار آوټلاین کلرز. که چېرته زه یو ابجیکټ ډرا کم او F12 پریس کم،
نو د آوټلاین ټولز خپل هغه وینډوز راځي چې دا موږ وروسته په تفصیل سره وایو چې موږ څنګه کولی شو چې آوټلاین ته مختلف ډیزاینونه او اندازې ورکړو دې نه وروسته بیا سره بحث کوو خو صرف دومره زده کړئ چې F12 شارټکټ فار آوټلاین ټولز ورپسې بل کنټرول سپیس بار شارټکټ فار پیک ټولز لکه څنګه زه اوس غواړم چې یو څو شکل ډرا کړم ګوره ما سرکل ریکټنګل ټولز سلیکټ کړی دی ځکه هر څو ځلې زه ډرا کوم ما تر هماغه ریکټنګل ټول سلیکټ دی خو که زه کنټرول سپیس بار د کیبورډ نه ووهم ما سره پیک ټول څنګه شو سلیکټ شو یعنې که زه ګوره اوس هر څونه کوم نه کېږي یعنې د پیک ټول شارټکټ کنټرول سپیس بار نو دا ګوره پیک ټول سلیکټ دی hand tools shortcut for hand tools H shortcut for hand tools hand tools وظیفه دا ده چې کله موږ یو ابجیکټ په کورل ډرا کې ښه زوم کو او غواړو چې هغې ته موږ مووینګ ورکو اوس دغه ابجیکټ دی ما کلر ورکړه ورته دا ما ښه زوم کو زه راځم H پریس کوم د کیبورډ نه hand tools راځي نو موږ کولی شو چې موو اپ ډاون تاسو ښکاري دې په واسطه موږ کولی شو چې دغه ابجیکټ څنګه کو اپ ډاون تر دې ځای خو څه مشکل نشته ښه له دې څخه وروسته راځو په اندازو باندې غږیږو لکه څنګه چې موږ تاسو مخکې ویل چې په فوټوشاپ کې هم د عکسونو لپاره مختلف سایزونه شتون لري نو همداسې په کورل ډرا کې هم مختلف اندازې دي د هر ډیزاین بېلابېل د مثال په ډول د وزټینګ کارت لپاره دغه اندازه ده د ویډینګ کارت لپاره دا ټولې اندازې دي سرټیفیکیټ اندازه د لیټر پیډ اندازه لیټر سایز A4 اندازه آی ډي کارت اندازه او داسې نور مختلف اندازې چې دغه اندازې موږ تاسو کولی شو چې مختلف ډیزاینونه وکړو هر کله چې موږ تاسو لومړی یو ډیزاین کوو لومړی به هغې ته خپله سایز ورکوو هایټ او وایټ نو دغه د کورل ډرا په اړه لنډ هغه شارټکټ وي او معلوماتو له دې څخه وروسته به راشو په کلرز به وغږېږو چې کورل ډرا کې موږ تاسو څو قسمه رنګونه استعمالولی شو یو RGB دی RGB او بل CMYK دی یو RGB دی او بل CMYK R نه مطلب ریډ G نه مطلب گرین او B نه مطلب بلو RGB red green blue CMYK C माना सियान M माना मजेंटा और Y माना येलो और K माना ब्लैक دا موږ سره هغه رنګونه دي چې په کورل ډرا کې موږ تاسو ورڅخه زیاته استفاده کوو تاسو ښکاري RGB او CMYK چې دا رنګونه موږ تاسو به کولی شو چې دې ځای کې هم وګورو CMYK او RGB ښه راځو زه تاسو ته دغه رنګونو هغه شکلونه ښیم ریډ لکه څنګه په ټولبار کې چې دغه ریډ دی ریډ کلرز green colors blue دا موږ سرابي رنګ دی ګوره red green blue دا درې رنګونه دي چې ډېر تیز رنګونه دي او په کورل ډرا کې ډېر زیات استعمالېدونکي دي RGB دا RGB کلرز شو اوس راځو CMYK ته سیان خپله دغه رنګ ته سیان وایي دغه تت آبي ته سیان مجنټا دغه ګلابي رنګ ته مجنټا وایي مجنټا یلو زیړ رنګ او بلیک تور دغه هغه رنګونه چې موږ تاسو په کورل ډرا کې ورڅخه استفاده کوو ښه اوس راځو یو دوه خبرې نور هم کوو ما یو ابجیکټ واخیست
دا ما یو شکل راواغسته او ما ډرای کې په کرول ډرا کې اوس زه غواړم چې دې ته زه رنګ ورکم یو فل کلري یو آوټلاین کلري دا ما سره مختلف رنګونه چې هر رنګ ستا خوښه وي په چاپ کلیک سره موږ کولی شو چې فل کلر ورکړو یو شکل ته چاپ کلیک سره تاسو ښکاري چې هر کلر چې تاسو خوښه وي تاسو کولی شئ چې په چاپ کلیک سره ابجکټ ته رنګ ورکړئ اوس د دې آوټلاین شته خو موږ تاسو ته نه ښکاري ګوره دا آوټلاین کلر دی رایټ کلیک سره کولی شئ چې خپل ابجکټ ته آوټلاین کلر ورکړي رایټ کلیک سره تاسو ښکاري آوټلاین کلرز نو تر نن ورځې لپاره دومره بس و سبا به له خیره ټولز شروع کړو په ټولزو به کار وکړو چې دا ټولز به یو په تفصیل سره موږ تاسې وایو ښه دغلته یو بله خبره ده دا ما سره پیج 1 دی پیج 1 په دې چې رایټ کلیک وکړې دا خپله صفحې ته نوم ورکولی شي یو بله صفحه وروسته له دې څخه اضافه کولی هم شي مخکې اضافه کوي او وروسته اضافه کوي ډوپلیکیټ اخلي او هم ډیلیټ نو دا دومره مشکل نه دی دا تاسو خپل سره وګورئ انشاءالله که بیا هم چا سره څه مشکل و تاسو کولی شئ چې ګروپ کې له موږ سره شریک کړئ بسم الله الرحمن الرحیم خرازو د کورل ډرا د لومړي لیکچر دویمې برخې ته کورل ډرا به اوپن کو نیو ډاکومنټس اوکې ښه تېره ورځ موږ په د کورل ډرا په انټرفیس باندې کار کړی و نن راځو دغه سټنډرډ بار او پراپرټیز بار باندې خبرې کوو سټنډرډ بار او د پک ټول په پراپرټیز بار باندې څه کوو خبرې کوو لومړی به زه یو شکل ډرای کړم دې ته به کلر ورکړم ښه رای به شو اول دغه علامه تاسو ګورئ دا د نیو علامه ده یعنې که غواړئ چې په کورلرا کې نوې صفحه اوپن کړئ نو په دې به کلیک کوو شارټکټ چې دی کنټرول پلس ان یا د کیبورډ نه کنټرول پلس ان هم نوې صفحه اوپن کړي یا دلته کلیک کوم که دلته ته هم نه غواړئ نو راشه فایل مینو ته او دلته په نیو باندې کلیک کړه موږ سره به نوې صفحه خلاص شي یعنې دا خبرې تکراري دي بار بار موږ تاسو په فوټوشاپ په ورډ په ایکسل کې ټولو کې سیم ټو سیم دي صحیح ده ورپسې اوپن دی دغه شکل چې تاسو ښکاري دا د اوپن شکل دی یعنې موږ تاسو کولی شو چې یو سیف شوی فایل کورلرا کې اوپن کړو نو که چې په دې کلیک کړو نو موږ تاسو ته به وښیي چې ستا دغه سیف شوی فایل کوم ځای کې دی انتخاب کړه او اوپن کړه خلاص یعنې کولی شو چې یو سیف شوی فایل په کورلرا کې اوپن کړو شارټکټ یې کنټرول او دی که ته وایې چې نه زه غواړم دې ځای نه اوپن کوم راشه فایل مینو ته او په نیو باندې اوپن باندې کلیک دې نه هم کولی شو چې راوړو صحیح ده که نه څه مشکل خو نه لرئ بیخي ښه ورپسې راځو دغه علامه چې موږ تاسو ښکاري دا د سیف علامه ده ګوره سیف ښکاري تاسو ته کله چې موږ تاسو په کورلرا کې یو ډیزاین وکړو غواړو چې هغه سیف کړو نو دلته یا په دې کلیک کړه یا کنټرول ایس ووهه موږ سره هغه فایل سیف شي که وایي نه زه نه غواړم زه راځم فایل مینو ته او دلته راځم په سیف باندې کلیک کوم سیف یا سیف از باندې صحیح شو که نه څه مشکل خو د دې نه لرئ بیخي ښه کله چې موږ تاسو یو ډیزاین وکړو په کورلرا کې او غواړو چې دا پرنټ کړو نو دغه پرنټ علامه تاسو ښکاري په دې کلیک موږ ته به هغه ډیزاین پرنټ شي یا شارټکټ یې کنټرول پی دی که د دې ځای نه هم نه کوې راشه فایل مینو ته او کوم ځای کې باندې کلیک پرنټ باندې کلیک یوه خبره ده صحیح شو څه مشکل خو نه لرئ دا نور هماغه زړې خبرې دي کټ او یو فایل کټ کړه بل ځای کې پیسټ کړه کټ پیسټ کاپي او انډو او ریډو په دې کې خو څه مشکل نه دی دا ټول تاسو سره بلد هستئ صحیح ده که نه ښه راځو بل ما شکل ډرای کړ دلته ګوره موږ سره یو امپورټ دی او بل ایکسپورټ دی امپورټ او ایکسپورټ څه معنی کله چې موږ تاسو یو ډیزاین وکړو غواړو چې دغه سیف کړو ځان سره په مختلفو فارمټو باندې لکه جی پی جي پي ان جي پی ډي اف او داسې نور کولی شو موږ تاسو سیف یو خو دې کې دغه سیف او سیف از دی هغه خو فایل شکل موږ سیف کوو که نه په نور ایکسټنشنو کې وغواړئ نو بیا به څه وکړي که چېرته زه په سیف کوم یا یو وخت زه راوړم موږ کولی شو چې څه وکړو دې لارې راوړو ګوره امپورټ باندې کلیک کوم امپورټ مطلب دا دی چې زه یو عکس یا یو ډیزاین څه وکړم کورلرا ته راوړم نو په دې به کلیک کړو امپورټ باندې امپورټ چې کله ما کلیک ته کولی شي چې یو وخت څه وکړي انتخاب کړي او راوړي څه مشکل خو نه لري مطلب دا دی امپورټ یې کړه اوسه پورې ګوره ما د ډرای کړی نه چې کله ته ډرای کړې تا ته به هغه صحیح شو که دې ځای نه راولې او که وایي نه دلته فایل مینو باندې کلیک کړې دلته هم امپورټ شته شارټکټ یې کنټرول آی دی مشکل خو ترې نه لرئ بیخي ښه
اوس امپورټ باندې خو موږ پوه شو چې موږ یو عکس راوړی شو د کورلډرا انټرفیس ته. بل د ایکسپورټ غواړو چې دغه ډیزاین ما مطلب کړی دی، غواړم چې دا سیف کړم په مختلفو ایکسټنشنونو باندې. نو که په دې کې لیکو ایکسپورټ باندې دلته به نوم ورکړي، غواړي چې په کوم ایکسټنشن یې ته سیف کړي ورته انتخاب کړه، اخره کې ایکسپورټ کې لیکه موږ سره به ایکسپورټ شي. صحیح شو. دا د دې ځای نه هم کولی شو، که د دې ځای نه کې فایل مینو ته راشه او دلته هم ایکسپورټ شته. شارټکټ یې کنټرول ای دی، کنټرول ای دی. ښه بل یو ډیزاین ما کړی، زه غواړم چې دغه په پی ډي اف شکل کې دا سیف کړم. څنګه وکړم؟ پی ډي اف شکل. دلته وګوره پبلش ټو پی ډي اف، دا وګوره په دې چې زه کله کلیک کړم ما سره به دغه فایل څنګه وي د پی ډي اف په شکل باندې به سیف کېږي. دې کې خو څه مشکل نه، دا ټولې ازړې خبرې دي، دونه مشکل باندې پکې. صحیح شو که نه؟ په دې خو ورسېدی. ښه بل راځو دلته وګورئ، دا موږ سره دغه د صفحې غټوالی ورکوټېوالی ښایي. زه غواړم چې دغه صفحه ماته 400 کې وښیوه، دا کوم ابجکټ چې ما راغیستی زومینګ دومره وښیوه 50. ګورئ ته کولی شئ چې په خپله خوښه صفحې ته غټه وړه کړي. فول سکرین موږ وویل چې شارټکټ یې F9 دی، که F9 زه پریس کړم یا دلته زه پریس کړم ما ته به دا مکمله صفحه فول سکرین شي. صحیح شو؟ څه مشکل خو نه لرئ بیخي. بل وګوره ګریډینټس شو ګرایډ، دغه صفحه موږ ته جال غوندې راځي، لکه د ایکسل فایل به تاسو لیدلی وي دغسې. که غواړئ چې دا ګرایډینټ سره شي یا ګرایډ سره شي وښیوه مخیوه لرې که مشکل نشته. صحیح شو؟ په دې کې خو څه مشکل نه لري بیخي. ښه راځو بل پک ټول سلیکټ دی. په دغه پک ټولز باندې په دغه پراپرټیز باندې لږ خبرې کوو. صحیح شو؟ کله چې ما یو ابجکټ واخیسته زه غواړم چې په خپله خوښه ورته سایز ورکړم دې ته، نو کولی شي چې دې ځای نه څه وکړي هایډ او وایټ ورته انتخاب کړي. اوس دغه ابجکټ د مطلب چې هر څومره سایز ورته غواړي یا صفحې ته ورکړي دلته کلیک تا ته به راشي. څه مشکل خو نشته دی بیخي. ګوره اوس ما ابجکټ سلیکټ کړی، ما ته دا پراپرټیز راځي. که زه چې دا نو کلیک کړم او شیفټ ټول سلیکټ کړم ما ته بله پراپرټیز راځي. فکر دی؟ ګوره ابجکټ سلیکټ ما ته بله پراپرټیز راځي د ریکټینګل. صحیح شو؟ ښه دا وروسته بیا موږ په ریکټینګل ټولز کې هم وایو، خو راځو اول څه کوو په پک ټول باندې سلیکټ دی موږ او راول ځو په دې پراپرټیز باندې غږیږو. زموږ چې دغه کومه صفحه تاسو ته ښکاري دغه دا ګورې ده دا موږ سره مین ایریا ده د ډیزاینینګ. ته غواړې چې دې ته سایز ورکړي، کوم سایز ته ډیزاین جوړی، A4 جوړی، A3 جوړی، A5 جوړی، ستا خوښه چې هر سایز ستا خوښي ورته ورکړه. مطلب A4 زه انتخابوم، ما ته ورکړه څنګه شو A4 شوه. ګوره A4 سایز یې واخیسته. صحیح شو که نه؟ دې ځای نه هم ته کولی شي په خپله خوښه ته ورکړې ورته هایټ او وایټ. صحیح شو؟ بل راځي پروټریټ دی او لینډسکیپ دی. دغه صفحه دې ما ته په ولاړو راشي یا په پرتو. ګوره اوس تیاره باي ډیفالټ شی دی پروټریټ دی، زه لینډسکیپ کوم، ما سره صفحه لینډسکیپ شو. بل دلته راځو ایونټس. کله چې موږ تاسو دلته دې صفحې ته سایز ورکوو نو دې ځای نه موږ کولی شو چې د خپلې صفحې ته چې دغه سایز ورکوو دلته یې سایز هغه واحدونه انتخاب کړو، یا لکه مثلا انچ باندې ورکړئ، ملي متر باندې ورکړئ، پوینټس باندې ورکړئ، پکسلز باندې ورکړئ، چې کوم ستا خوښې ته ورته دلته انتخاب هغې نه بل ته سایز ورکړئ. خو چې زیات استعمالیږي هغه ملي متر دی او انچ دی او سانتي متر دی. صحیح شو؟ ښه د دغه اپشن وظیفه څه شی ده؟ دا نج ورته صحیح شو، نج ډسټنس د دې وظیفه دا ده، مطلب دغه یو شیپ ما ډریګ کړ، دلته مې رنګ ورته ورکړ. زه په دغه اروز کې باندې دغه ابجکټ زه حرکت ورکوم، تا ته ښکاري اپ ډاون ګوره خو ډېر سلو دی، نه ښکاري لکه دا چې حرکت کوي، ډېر سلو کوي. زه غواړم چې نه هلته سایز ورکوم چې کله زه اروز کې استعمالوم باید دغه مووینګ څنګه وي، تیز وي. نو ته به راشي دلته به کلیک کړې او دلته به راشي مثلا ومه ورکړه. صحیح شو؟ که زه اوس په دې کلیک کوم او دا کوم ګوره لږ ذره نور تیز شو، که چې نه نور هم تیز ومه راشي دلته کلیک 3.5 کړه. صحیح شو؟ نو چې کله زه دا وسیلې کوم وګورم ما ته به حرکت تاسو ته ښکاري تیز یې کړه، که ونه چې نور هم تیز ومه راشي دلته حرکت اوس وګوره ګوره غټ دغه کوي. نو د دې وظیفه دا ده. صحیح شو؟ په دې کې خو څه مشکل نه لرئ بیخي، دغه د دې وظیفه وه. صحیح شو؟ د پک ټول باي ډیفالټ سلیکټ، او چې کله ابجکټ سلیکټ کړو ما یو شکل واخیستی دې ته زه کولی شم چې دې نه سایز ورکړم، هایټ او وایټ ورته هم کولی شو. بل دغه دی روټیټ. ته غواړې چې زما دغه شکل زه روټیټ کړم 45 سانتي غواړم، درجې غواړم چې ما ته روټیټ شي، نوي غواړې چې هر څو ستا خوښه وي تا ته به کېږي روټیټ کېږي ګرځي به. صحیح شو که نه؟ یو څه لاتیا غواړې نو دې نه موږ کولی شو چې څه وکړو روټیټ وکړو مختلف. ښه راځو دې بل
mirror horizontally ګوره د دې وظیفه چې تا ته زه یو عکس راوړم دا عکس ما راوړه مالته کلیک صحیح شو ښکاري تاسو ته د دې وظیفه دغه ده چې ما ته ته دغه ابجکټ څه وکړه لیفټ ټو رایټ رایټ ټو لیفټ ګوره اوس د دې دغه فنګر نه د دې خوا دی که نه ښي طرف ته دی که په دې څه کلیکم ما ته به چپ طرف ته شي رایټ ټو لیفټ لیفټ صحیح شو خو د دې بل د دې وظیفه چې ده ته ما ته دغه ابجکټ ټاپ او بټن ته څنګه کړه تبدیل کړه ګوره اوس ګوتې پاس دي که نه چې کله زه په دې کلیکم وګوره له ما ته لاندې شو ښکاري درته اپ ډاون دا لیفټ رایټ ټو لیفټ صحیح شو ګوره بل شکل تاسو ښه واضح درته وښیم ما کلیک کړی دلته مې رنګ ورکړه شفټ ټول ما پریس کړ راځم دلته کنټرول نیسم تاسو ښکاري ګوره زه اوس دا کوم سموت دا کون چې ما سموت کو غواړم چې دا څه وکړم لیفټ ته ویسم نو په دې کلیک لیفټ صحیح شو اپ ډاون ګوره لاندې شو بیرته اپیک نه ډېر مهم کمانډ دی صحیح شو په دې کې خو څه مشکل نه لرئ بیخي تر دې خو څه مشکل نه لرئ ښه دا خو دا شو راځو اوس دلته د کوم چې ما سموت کو دا خو سموت شکل دی ګرد که وایي چې نه دې شکل دی تبدیل که دا غواړم چې کوم ستاسې خوښوي تاسو کولی شئ چې دې ځای نه دا قلف خلاص کړئ او څلور کونجه ده 1 2 3 چې هر کونج ته غواړئ ته هغه سموت کړي یا کټې کړي نو ته دلته ورته اندازه ورکولی شي هغه ستا خوښه ده ګوره لکه زه راځم دا ډیلیټ کوم ما دا واخیسته زه شفټ ټول باندې کلیک کوم او دا څه کوم داسې ګول کوم صحیح شو اوس ما سره خو دا بای ډیفالټ دا دی که نه زه به دا ولې یو رنګ هم ورکړم که غواړئ چې دا وکړه ښکاري تاسو ته چې کوم ستا خوښه وي زه هم چې نه زه راځم ما ریکټینګل واخیسته دې ته مې کلر ورکړه زه راځم چې ما ته ته څه وکړه شفټ ټولز زه پریس کوم او ما څه وکړه دا یو کونج مې سموت دا ما سموت کړه زه هم چې نه قلف ما خلاص کړه زه هم چې کوم یو ستا هر کونج ستا خوښ وي هماغه ته کولی شي چې څه وکړې سموت کړي دلته به سایز ورکړي ګوره ما اوس صرف دا کړی دا کونج سموت کړی ګوره اندازه یې اخیستې دلته فکر دی که زه هم چې دا کونج هم شي نو دلته هم ته اندازه ورکړه څه به شي دا به هم سموت شي فکر دی مشکل خو نشته تر دې ځای پورې نو ته کولی څلور وړه هم وکړې خو که دا په دې شرط چې دا قلف به ته خلاص یې که نه بیا چا طرف ځي ښه راځو بل ته بل آوټ لاین یو آوټ لاین څه معنا دغه بارډر چې موږ تاسو دې ګوره مخکې ما ویلې چې کلر کله ورکوو په رایټ کلیک باندې به کلیک کوو په کلر دا به موږ سره رنګ واخلي نو کولی شو چې دغه بارډر د خپلې خوښې څه وکړو ورزیات او کم کړو څه مشکل خو تر دې ځای نه لرئ بیخي دغه آوټ لاین وینو بیا خپله مکمل یو وینډوز لري چې په هغې باندې موږ تاسو وروسته خبرې کوو چې شارټکټ څه دی F12 دی چې دې باندې موږ وروسته بیا خبرې کوو صحیح شو یو فیل کلري یو آوټ لاین کلري په دې کې خو څه مشکل نه لرئ بیخي په دې خو پوه شوئ انشاءالله ښه راځو که چا سره څه مشکل وي نو کولی شي چې موږ سره په ګروپ کې شریک کړئ دا د لومړی لیکچر دویمه برخه وه